زمونږ د کلي د کوڅې مازدیګر ما لیونی کړي لیونی مازدیګر. سلام وخت مو په خیر قدرمنو بلال وطنزار یم چونکې موسم خو مازدیګر نه دی سحر دی راوتی یم داسې په پټو په چکر باندې په ګلداد خان ماما مې نظر ولګېدو لګیا دی ګني کري دې ته وایي د پسرلي موسم چونکې لږ لرې دی خو دوی ولا د پسرلي موسم ورکړی دی وایي هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي یارانه د بونیري اسانه نه ده. نو ګلداد خان ماما راسره ولاړ دی ده سره یو څو خبرې اترې کوو. دی د پیشې نه زمیندار دی خو ډېر تکړه او ایماندار زمیندار دی. سلامونه ماما. وعلیکم السلام. څنګه یې ښه خیر دی خیرونه. څه دې رئیس سر کړي دي؟ په د ګني کرو او د کار ورځې دي غنم هم غټېږي. نو کار ته سپرلی خو لا ډېر لرې دی دا به زمونږ چې د یاد و مونږ چې واړه وو دا ولې زمیندارانو په دې سپرلي کې کرل د مارچ په میاشت کې د اپریل په میاشت کې لسه څه ورځې چې نور تېرېږي ونې به پاڼې ماڼې کوي او دې وخت کې لکه کار مار کېږي بیا ګاڼه هم روانې شي او سوکیم نه نو دې وخت کې له خلک اریانې د میا دپاره زه خو چې ګیر چاپېره ګورم ټول زمیندار چې کوم دی نو ګني ولاړ دي چا لا په کار باندې شروع نه ده کړې خو ته پرې رامخکې شوې. نه اخوا طرف ته کارونه خلکو کړي دا پولیس کانډي غاړه دا کتې ښه بس مونږ هم شروع کړل. ګلداد خان ماما زموږ د وړوکوالي دی زمینداري کوي مونږ ډېر واړه وو مونږ به چې د کله د پټي نه ګنی مات کړو که نه او دی به راپسې شو او د کوره پورې منډه به یې راکړه. یاد خو دي دي که نه؟ بلکل مې یاد دی دې خوارۍ ته وګوره نو دا خواري مونږ کوو او بیا راځي او دا ګني ماته یې که نه پغلا باندې خچاري له هم نه راځي چې مونږ سره لږ دغه وکړي که نه چې داسې به مونږ وخول راوتلو که نه او د دې پټي ته لږ نږدې وشو اورې ده به مه کوه لږه یو پیره راپسې چاړه راغستې وه چاړه او مونږ چې کمې منډې والې وې که نه او د شپې خوب کې مغه چاړه مونږ له راتله اورې نو هغه کیسې مونږ ته یادې ډېرې زیاتې نو ډېره سختي به دې کوله خو هغه سختي په یو ځای باندې وه چې خلکو بیا ورانې نه کوو داسې ده. اوس لکه ډېره سختي شوه اوس څوک پانځونه نه کوي کار نه کوي هر سره زمیندار په سر دي او خرچې او دیاړي مار او مړه خو بس زمیندارانو سماسې دغه جوړ شي. مونږ چې لږ مخکې لاړ شو 10 کاله مخکې نو به دې پټو کې به ځای نه و خلک به د کور نه راوتلل غواګانې به یې ساتلې څاروي به یې ساتلو میښې به یې ساتلې نو د پټو کې به ځای نه و د کر دپاره د سپینولو دپاره د پاندونو دپاره د یو څه دپاره د بل څه دپاره. اوس چې زه وګورم ته یوازې به دې پټي کې لګیا یې او څوک درسره شته نو صرف یو زوی ځان سره راوستی د هغه سره لګیا دی او د کلي یو قسم د سره نشته. اوس شکر الحمدلله ټول خلک ښه شو خو هر سړی غوا ساتي خو بوره او بوس ولې راوړي او بس دغه خوراک پکې څوک ځان نه کړی دا خو زه یم چې بس د کمې پونې مې د کړاو برخی چې کړېږم به الله دې رحم وکړي په مونږ باندې. څومره وخت په زمیندارۍ کې تېر کړو؟ یاره بس د بچپن نه زمینداري ده. د بچپن نه زمینداري ده نو زمینداري خو یو ډېر ایمانداره کار دی زه خو وایم او ډېر جنتي کار دی دا حلال رزق دی لکه په دې کې څوک داسې نشي کولی چې زه به غلا وکړم دا زمیندار خپله خواریو کې داسې وینې دا دی ګني لګیا دی غریب یوازې لګیا دی او ګني کوي څوک ورسره شته هم نو دا چې بیا رالي شي دا ډېر حلال رزق دی. نو ماما نو څه شعر څه ټپه څه سندره درځي که نه درځي؟ بس په دې نه هم که څوک ګنې مات کړي یا چې څوک دغه وکړي نو دا بس زموږ د آخرت ګټه ده دغلته خو تاسو زمیندارانو ګټلې ده که نه نو څنګه که څوک پغلا یوسي او که څوک په ښکاره یوسي نو بس دا به مو په کارېږي. نو اوس چې کوم دی نو وړو ته کارېږي که نه کارېږي؟ نو بس چې ورانې کوي نو خامخا ورته کارېږي خو چې اوس داسې کار کوي چې ګني مو مات کړي اوس خو موږ ته نه کارېږي چې ګنی ماتو که نه پلښتو به راته کښېني ډېري به راته جوړ کړي نو هلکه چې ګنی دې مات کړو ځه کور یې وچو پاته بل ځای وچو نو موږ ته په پلښتو کې هم دا ډېري جوړ اصل کې دا پرې زمیندار باندې ډېر بد لګي اورې زما د پټي خوا ته را ګنی چوپلی دی بیا د پوستکي هم پرېښي نو دا به زمیندار باندې ډېر بد لګي واقعي ده. نو څنګه اخره کې هم سوی ډېر خلک دي ګوري بهر دي خلک ګوري په وطن کې دي خلک ګوري که څه داسې میسج شیر کوې د چا سره؟ یاره به د ټولو خلکو دې خدای ثواب وکړي د مسافرو که بار دي او که په کلي کې دي او که دغه کې دي الله دې روغ لري او ورې په ډکو منګلو خپل ټولو ته دوا سلام وکړه ټول راولي ټولو ته دوا سلام وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. مننه.